الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم عليكم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ډیرو قدرمنو مشرانو کشرانو ځوانانو مستمعینو مستمعات السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د دې درس موضوع ده تیمم کول. تیمم دا قائم مقام د اوداسه دی او لکه څنګه چې اودس کول مشروع دی، مشروعیت په کتاب الله، په سنت رسول او په اجماع سره تثبیت دی. دغه شانته د اوبو د فقدان او د نیستۍ په وخت کې د عدم موجودیت په وخت کې د تیمم مشروعیت په کتاب الله او په سنت رسول او په اجماع د امت تثبیت دی. تیمم وایي څه په لغت کې سیلان ته وایي. عفوا تیمم په لغت کې قصد ته وایي، قصد ارادې ته. فتیممو معنا اقصدو، قصد وکړئ. او په شریعت کې په اصطلاح کې تیمم دا یو تعبد دی لله سبحانه وتعالى، د الله سبحانه وتعالى بقصد السعید الطیب، چې قصد وکړي یو کس د پاکې خاورې لپاره د مسح د مخلو، مسح کولو د مخ او د دواړو لاسونو په نیت د پورته کېدلو د بې اودسۍ، خو دا د هغه چا دپاره چې اوبه نه مومي او د اوبو د استعمالولو نه عاجز وي. د دې حکم هغه په قرآن کریم کې بیان شوی، په احادیثو کې ذکر شوی. لکه آیت کریمه چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت که، الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ای مؤمنانو، کله چې تاسو په سفر باندې وئ یا مریضان وئ او یا ستاسو خلق او یا تاسو د قضای حاجت نه رالی او یا د خپلو بیبیانو سره کوروالی کړی او نزدېکت کړی، په دې وخت کې فلم تجدو ماء، اوبه نه مومئ چې اودسونه وکئ، غسلونه وکئ، فتیمموا صعیدا طیبا، نو تاسو تیمم ووئ په پاکه ځمکه باندې او بیا مسح کوئ په دې سره خپل مخونه او لاسونه، ځکه الله سبحانه وتعالی نه ده ګرځولې په تاسو باندې حرج و سختي
لیکن اراده د الله دا دی چې تاسو پاک شئ او پاکي حاصله کړئ او خپل یو نعمت دی په دې کې په تاسو باندې فرض کړې ده او انجامو نتیجه به دی لعلکم تشکرون چې تاسو د الله سبحانه وتعالی د دې نعمتونو شاکرین جوړ شئ. تیمم په اصل کې په دې امت باندې یو نعمت دی چې اوبه نشته او ته جنوب شوي بې اودسه شوي نو ته ځان پاکولی شي په دې تیمم سره. د دې وجې نه په احادیثو کې په سنت کې هم د دې مشروعیت هغه راغلی. صحیح حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه صحابه ولیدله چې هغو جمع ولاړه وه، په جمع کې د الله د نبي سره شرکت ونه که او یو طرف ته ولاړه. پیغمبر علیه السلام چې کله دې کس ته متوجه شو نو بیا ورته وفرمایل چې ما منعک یا فلان ان تصلي مع القوم، په تا څه شوي و چې ته زموږ سره په جمع کې باید درېدلی وای او ته یو طرف ته ولاړ وې او جمع کې د اشتراک ونه که. هغه ورته یا نبی الله یا رسول الله اصابتني جنابه، ما له جنابت را رسېدلی، زه جنوب شویم، احتلام مې شوی او جنوب وم او اومه مې ونه موندلې، نو څنګه مې کړي وای؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل علیک بالصعید فانه یکفیک، ستا باندې لازم و چې تا تیمم ویلی وای او دا ستا دپاره بس و، کافي و او په دې سره ستا پاکي هغه تثبیتېدله. نو ځکه ورونو دا طهارت چې دی دا دوه قسمه دی. یو طهارت بالماء چې په اوبو سره حاصلیږي، بیا اودسې جنوبي غسل وکړه اودس وکړه پاکیږي. دویم طهارت بالتیمم، په تیمم سره حاصلیږي چې کله جنوب شي بیا اودسې اوبه نه پیدا کیږي یا اوبه شته استعمال یې نشي کولی، ضرر کوي، بیا په تیمم ووایه په دې سره طهارت حاصلیږي. پاتې شوه دا خبره چې دا تیمم کله جایز دی او په کوم وخت کې ته تیمم هغه کولی شي. نو دا یو څو مسلې دي ضروري د تیمم په باب کې، او هغه مسله پکې دا ده چې تیمم ته هغه وخت کولی شي اذا لم یجد الماء، چې کله مؤمن مسلمان اوبه پیدا نه کړي. ځکه مخکې آیت کریمه د سورة مائده ما ذکر که فلم تجدوا ماء، او په دې وخت کې په سفر جنابت کې بې اودسه او غواړي چې اودس وکړي او بیا مونځ وکړي او بیا د جنابت نه پاک شي، اوبه نشته، فتیمموا صعیدا طیبا، د اوبو د عدم موجودیت په وخت کې الله دا حکم کړی او دا مشروعیت ذکر کړی. دویم هغه دا چې کله اوبه وي لیکن یخني وي، سختی وي، د اوبو د استعمال په وجه باندې هلاکیږي، بیماری د سوا کیږي، زیاتیږي، په دې وخت کې تا دپاره تیمم هغه جایز دی. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، خپل ځانونه به نه وژنئ، خودکشي به نه کوئ، ځکه الله سبحانه وتعالی بخونکی او مهربان دی په تاسو. دریم چې کله زخم ستا یا بیماری ستا، که چیرې ته دغه اوبه استعمال کې اوبه شته نو ایسته مرض به دې سخت شي او دارنګه د مرض جوړوالی به هغه طولاني شي، په دغه وخت کې تا ته تیمم هغه جایز دی. ځکه حدیث دی د جابر ابن عبدالله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کسو هغه غسل وکړه او بیا یې تپوس وکړه چې زه بیمار یم نو غسل وکم که ونه کم، وایي ولې به یې نه کوې، غسل وکړه. په دې وخت کې ایسته هغه غسل چې وکړه د غسل د وجې هغه مړ شو، بیمارو،
اوبه ورته ضرر وکړ. پیغمبر علیه السلام چې کله خبر شو هغه ډیر خفه شو او داسې یو الفاظ یې وویلې په دې کې زورنه ده چې قتلوه قاتلهم الله، دا کس دوی مړ که الله دې دوی مړ کي. یو قسم تخیرې وکړې. الا سألو، ولې دوی تپوس ونه که اذا لم یعلمو، چې کله په یو مسله نه پوهېدله. فانما شفاء العی السؤال، د بیمار سړي یا د جاهل سړي یا د نادان سړي په تپوس کې شفا ده او تشفی ده او بسوالی دی. انما یکفیه ان یتیمم، پکار خو دا و چې د تیمم وهلی وای، تیمم یې کړی وای، نو دی به د دغسې هلاکت سره نه مخ کېده. څلورم چې کله په مابین د ده او د اوبو کې دشمنان وي، دا نشي کولی چې د اوبو هغه ځان له راوړي، یا تیمم پې اودس پې وکړي یا غسل پې وکړي. نو په دې وخت کې دی فاقد دی د اوبو او معذور دی، نو دی تیمم ویلی شي. او په دې باندې د صحابه کرامو داسې اعمال او ثبوت شته چې په دغسې وخت کې تیمم ته مراجعه کړي. پنځم، په هغه وخت کې تیمم دی کولی شي چې کله د سره اوبه وي، خو هغه اوبه د څښلو دپاره که چیرې دی د اوبو هغه استعمال کړي او دس پې وکړي، نو کیدای شي د تندې د وجې دی د هلاکت سره مخامخ شي. نو په دې وخت کې تیمم دی به تیمم وي او تیمم ورته استعمال هغه الله جایز کړی. خلاصه دا چې تیمم جایز دی، مشروع دی، چې کله د اوبو فقدان وي او یا د اوبو د استعمالولو هغه دته ضرر وي او یا دی بیمار وي، مریض وي، په دې سره هلاکت سره دی مخ کیږي، بیا بالکل تیمم ورله جایز دی. اوس کیفیت د تیمم، چې په کوم کیفیت او شان سره به تیمم کوي. په تیمم کې درې خبرې ضروری دي. اوله خبره د نیت دی، ځکه حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات، دارمدار د عملونو او صحت د عملونو دا بنا دی په نیت سره، او نیت به هم په زړه کوي. په تیمم کې الفاظ ویل نشته او بلکې صرف نیت به وکړي، او نیت محل او ځای هغه زړه دی چې نیت ویل کېږي قصد القلب ته. او دویم، په تیمم کې چې کله تیمم وی بسم الله او بسم الله الرحمن الرحیم دا به ووایي. دریم، په تیمم کې هغه دا دی چې یو ضرب به ګزار به د لاسونو ته په ځمکه داسې ورکي، او که چیرې خاوره وه نو دا خاوره به داسې وسنډي، او بیا به په دې اول ځل خپل مخ داسې مسه کي په دواړو لاسونو، او په دویم ځل ضرب هغه به ورکي چې په دې کې خپل ښی لاس سره د سنګلو مسه کي او بیا ګس لاس سره د سنګلو مسه کي. او په دې کې دویمه طریقه دا هم په احادیثو کې شته چې یو ضرب ورکي او په دې یو ضرب باندې مخه مسه کي او دغه لاسونه الی الرسغین تر دې بنده پورې هغه دی مسه کي. دا دواړه طریقې په احادیثو کې، په صحیح احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. بله مسله په باب د تیمم کې هغه دا دی چې فاقد الطهورین، یو سړی دی هغه نه اوبو یې موندلي دي او مومي او نه تیمم وهلی شي. دا دواړه طهارت هغه دی
قادر پې نه دی، مفقود دی د ده دپاره. خو د منځه وخت دی، د مخه مونځ کوي، ځکه دا مونځ په هیڅ حالت کې هغه نه ده معاف شوی او نه معافیږي. د جنگ په حالت کې چې صلات خوف وایي، د هغې بیا مختلفې طریقې په قرآن کې هم ذکر شته، په احادیثو کې هم ذکر شته، په اجماع د امت هم د هغې تثبیت شته. نو هغه حالت کې به هم ته مونځ کوې. اوس د مانځه دپاره خو اودس شرط دی، اوبه نشته، تیمم هغه هم نشي کولی. لکه یو انسان دی کلک تړلی دی، لاس و خپې یې تړلي دي، د مانځه ټیم راغی. اوس په دې مسله کې علما دا مثال پیش کوي په فاقد الطهورین کې. نو ده به په دې وخت کې څه کوي؟ نو په دې وخت کې ده ته حکم هغه راجع دی د لمانځه، فاتقوا الله ما استطعتم، د الله نه به یریږي په خپل توان او طاقت سره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله سبحانه وتعالی یو نفس مکلف کړی د خپل وس مطابق. او بل الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي ما جعل علیکم فی الدین من حرج، په دین کې حرج او تنګسیا نشته. اذا امرتکم بامر فأتوا منه ما استطعتم، چې څومره دې وس وي په خپل وس ته پړې. نو ځکه علما وایي چې دغه حالت کې به هم ته مونځ کوې. تر دې علما وایي چې یو سړی اپریشن یې کړی، په کټ باندې پروت دی، نو دی دې باید مونځ وکړي، ستوني ستا قبلې ته دې ځان مخامخ کړي. اگر که د جامې په وینو دي او لت پت دی او نشي کولی چې جامې بدلې کړي، اپریشن یې کړی، حالت یې سخت دی، نو دی وایي په ستوني ستاق حالت کې چې اشاره هم نشي کولی، نو دی به خپل مونځ هغه ادا کوي. نو د یو طرف ته د لمانځه اهتمام او بل طرف ته د شریعت او د دین هغه خوبایی او حسن و یسر ته اشاره چې یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. نو د دې وجې نه په باب د تیمم کې دغه یو څو مسئلې چې دا ضروری دي، دا باید په خپل مد نظر کې ونیسي. پاتې شو دا خبره چې دا تیمم په دې خاوره کې دا خاوره به پاکه، نجسه به نه وي، پلیته به نه وي، نجاست به ورباندې نه وي، او دا ځمکه باید پاکه وي، مباحه وي، او پکې غبار وي، او دا ځمکه خاوره سوي نه وي، او یا د ځمکې د جنس نه هم دی تیمم پې کولی شي. لکه لوټه شوه او تیږه شوه، په هغې باندې خامخا دوړه او غبار پروت وي. ارکان د تیمم هغه دي درې چې ما ذکر کړه. یو نیت شو، بل مسح د ټول مخ شو، بل مسح د دواړو لاسونو شو، او بعضې علما پکې ترتیب هم ښودلی او دغه شانته موالات هم ښودلی، لکه چې په اوداسه کې د اوداسه ارکانو، نو په تیمامه کې هم د تیمم ارکان دي. او تیمم په څه شي سره باطلیږي؟ یو دا چې په هر هغه شي چې هغه اودس باطلاو، نو هغه تیمم هم پې باطلیږي. او بل کله چې د اوبو موجودیت راشي، نو په دې وخت کې تیمم هغه باطلیږي. خو یو مسله هغه دا ده چې یو سړی دی تیمم یې وواهه، هغه وخت کې اوبه نه وي، مونځ یې پې وکړه، بیا یې وروسته اوبه ولیدې، د مانځه وخت هم لا شته تېر شوی نه ده او ده مونځ کړی، نو آیا دی هغه خپل مونځ را اعاده کړي په اوداسه سره؟ علما وایي چې نه، حکم ورته هغه وخت متوجه و او ده په حکم د شریعت عمل کړی، په ده باندې نه اعاده شته او نه دوباره هغه مونځ کول دي. سنت په باب د تیمامه کې هغه دا دی چې د ترتیب او موالات په تیمم کې دا پکار دی. او کله چې یو سړی جنوب هم وي، نو د جنابت دپاره هم دی تیمم ویلی شي.
ځکه هغه حدیث دی چې یو صحابي اغزان بربند کړی او په ټوله خاوره کې ایسته ورغړېده چې دا ټول بدن هغه مسه شي. بیا د الله نبي ویلي چې نه، تیمم چې کوې طریقه یې هغه دا ده چې مخکې مو بیان که اگر که ته جنوب شوی هم صفت د تیمم هغه ما څه ناڅه ذکر که چې د طریقې په اعتبار سره دوه طریقې دي په تیمامه کې. اول یو ضرب مخ مسه کول او بیا دویم ضرب لاسونه مسه کول ښی چپ، او دویمه طریقه یو ضرب په دې یو ضرب سره مخ مسه کول او دغه الیدین مع الرسغین یا د دواړو لاسونو مسه کول صرف تر دې ځایه پورې. دا دواړه طریقې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. زموږ او ستاسو دین د یسر دی، آسانی پکې ده، سختی پکې نشته، نه افراط پکې شته، نه تفرید پکې شته. د وسطیت دین دی، د اعتدال دین دی. په دین کې احکام هم شته او مسائل هم شته، عزایم هم دي او رخص هم دي. په دواړو باندې عمل کول پکار دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته فقاهت په دین کې نصیب کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو هغه اعمال، عبادات، اخلاقیات، سلوکیات په کتاب الله او په سنت رسول دې استواره لري تر بلې حلقې پورې په لوی الله جل شانهم سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له